دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي جنرال دوستم بیرته افغانستان ته راولو. په سلامونو مو هرکلی کوم د ایف جی نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره ایف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د نوي رامنځته شوي ملي نجات ټولوالې یو شمېر مشرانو ویلي که حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره روانه لانجه ژر تر ژره حل نه کړي نو دوی به نوموړی د حکومت له اجازې پرته بیرته افغانستان ته راولي. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور، د اجرا رئیس دویم مرستیال محمد محقق او د جنرال دوستم د دفتر مشر عنایت الله فرهمند دغه څرګندونې په ایران کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی محقق په څرګندونو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان ټولو قومونه دي درناوی وکړي او یوازې خپلو یو شمېر سلاکارانو ته دې غوږ نه نیسي. تر اوسه مو غوښتنه کوله چې جنرال صاحب دوستم دې راشي، خو تر دې وروسته وایو چې جنرال دوستم راولو. پرېږدئ چې د نړیوالو او د حکومت غوږونه خلاص شي. که دوی نه راولي موږ یې راولو. بیا که افغانستان د بحران خواته ځي نو لاړ دې شي. پړه به یې د هغو کسانو پر غاړه واچوو چې بحران جوړوي. د ایف جی نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.